چینایي پانګوالو د هیواد پر کانونو د پانګونې غوښتنه کړې ده. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کانونو او پېټرولیم سرپرست وزیر له یو شمېر چینایي پانګوالو سره کتلي دي. دغه وزارت پر ټویټر پاڼې لیکلي چې په دې کتنه کې چینایي پانګوالو د سرپرست حکومت له لوري د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کېدو خوښي ښودلې ده. دوی په افغانستان کې د مرمرو ډبرو پر کانونو د پانګونې غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د کانونو سرپرست وزیر په افغانستان کې د پانګونې د شته فرصتونو په اړه د خبرو ترڅنګ په هیواد کې د پانګونې په برخه کې د دوی له لیوالتیا هرکلی وکړ او د کانونو د قانون او طرز العمل مطابق ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.